سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 4 سره برابر ده. عزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. حماس د اوربند لپاره چمتووالی اعلان کړ. اسرائیل پر غزي ښار مرګونی بریدونه کړي. د اسرائیلي پوځ د شدیدو بمباریو په ترڅ کې چې یوازې د چهارشنبې په ورځ یې لږ تر لږه 83 فلسطینیان وژلي او تر 50 ډېر یې ټپیان کړي دي. او پوتین وایي که خبرې نتیجه ورنکړي د اوکراین جګړه به په زور پای ته ورسوو. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. حماس د اوربند لپاره چمتووالی اعلان کړ. اسرائیل پر غزي ښار مرګونی بریدونه کړي. د اسرائیلي نیواګر پوځ د شدیدو بمباریو په ترڅ کې چې یوازې د چهارشنبې په ورځ یې لږ تر لږه 83 فلسطینیان وژلي او تر 50 ډېر یې ټپیان کړي. حماس اعلان کړی چې د غزي د چارو د سمبالولو لپاره د یوې خپلواکې ملي ادارې په جوړېدو موافق دي او د یو جامع اوربند تړون ته چمتو دي. د حماس په وینا د دې تړون له مخې به ټول اسرائیلي بندیان خوشي شي. خو د اسرائیلي لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر د حماس وړاندیز رد کړی او ټینګار یې کړی چې بریدونه یوازې د اسرائیلي کابینې د شرطونو پر بنسټ پای ته رسیدای شي چې پکې د فلسطیني ډلې وسله غورځول او د ټولو اسرائیلي اسیرانو ازادي شامله ده. روغتیايي سرچینو ویلي یوازې په غزي ښار کې په اسرائیلي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ظاهري رسنۍ بیا وایي دغه بریدونه دومره وحشتناکو چې خلکو دوزخ ته ورته بللي دي. د اسرائیلي بریدونو له پیل راهیسې په غزه کې لږ تر لږه 63,906 فلسطینیان وژل شوي او له 161,000 ډېر ټپیان دي. په غزه کې د پوهانو عمر حرب مړینه د اسرائیل د اشغال او نسل وژنې قرباني. په غزه کې د پوهانو عمر حرب مړینه د فلسطین د ملت لپاره یو بل دردناک ټکان دی. نوموړي د اسرائیل د اشغال محاصرې لوږې او روانې نسل وژنې له امله ژوند له لاسه ورکړ. حرب هغه وخت بې کور او بې وسه پاتې شو چې د اسرائیل په بمبارۍ کې یې د کورنۍ 26 غړي شهیدان شول او په رپه کې یې کورونه او شتمنۍ ویجاړې شوې. د پوهاند حرب مړینه یوازې دا څرګندوي چې د اسرائیل د اشغال او نسل وژنې لاندې غزه کې پوهان، ډاکټران، خبریالان او نور فکري مشران د لوږې، بمبارۍ او محاصرې په لومړۍ کرښه کې قرباني کیږي. دغه ناورین یوازې د فردي ژوند ختمېدل نه بلکې د ملت د فکري او فرهنګي راتلونکي له منځه وړل دي. د پوهان هر په څیر د علمي څیرو مړینه ښیي چې د اسرائیل جګړه او نسل وژنه یوازې پر خلکو نه بلکې پر ټول ملت او د هغوی پر راتلونکي ده او هم دا نسل وژنه ده. پوتین وایي که خبرې نتیجه ورنکړي د اوکراین جګړه به په زور پای ته ورسوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که د اوکراین جګړه د خبرو له لارې ختمه نشي مسکو به یې په زور پای ته ورسوي. پوتین د چین پلازمینه بیجینګ کې د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل که عقل برلاسه چې د خبرو له لارې د جګړې ختمېدل امکان شته او زه همدا انتخاب غوره ګڼم، خو که دا ونه شي روسیه تیاره ده چې په زور دا جګړه پای ته ورسوي. هغه دا څرګندونې د خپل سفر پای کې وکړي چې د چین له ولسمشر سره د نوې د ګازو نللیکې تړون هم لاسلیک کړ. پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې د امریکا د ولسمشر هڅې هم وستایلې او ویل د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو سترې جګړې د پای ته رسولو لپاره واشنګټن رښتینې هڅې کوي. د هغه په وینا د تونل په پای کې د رڼا څرک ښکاري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د جګړې د ختمولو لپاره به ډېر ژر نوې خبرې پیل کړي. ټرمپ تېره میاشت په الاسکا کې له پوتین او بیا په واشنګټن کې له اوکرایني ولسمشر سره لیدلی و. ټرمپ وایي د چین د جګړې د پای مراسم کې د امریکا رول باید یاد شوی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د چین هغه لوی پوځي مراسم چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای د 80 کلیزې په تړاو ترسره شول ښکلي او اغیزمن و، خو باید د جاپان په ماتولو کې د امریکا رول هم پکې ستایل شوی وي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل زه مراسم ډیر ښکلي ګڼم، خو فکر کوم د امریکا نوم باید یاد شوی وي ځکه موږ چین ته ډیرې سترې مرستې کړي دي. دغه مراسم د بیجینګ په تیانامن میدان کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په مشرۍ ترسره شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم پکې ګډون کړی و. شي د سلګونو زرو خلکو پر وړاندې له پوځي بېسارې نندارې او پرمختللي وسلو سره وینا وکړه، خو د امریکا د ونډې په اړه یې ځانګړې یادونه ونه کړه. د چیني ولسمشر له قوله هغه یوازې له بهرنۍ هیوادونو او دوستانو مننه وکړه چې د جګړې پر مهال یې له چین سره مرسته کړې وه. د امریکا او چین اړیکې اوس د امنیتي او سوداګریزو اختلافاتو له امله ترینګلې دي، خو ټرمپ ټینګار کړی چې له شي سره یې شخصي اړیکې ښې دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې ورسره وویني.
ټرمپ د مراسمو پر مهال په ټروت سوشل په طنزي ډول ولیکل زما نیکې هیلې پوتین او کیم جونګ اون ته ورسوه. په داسې حال کې چې د امریکا پر ضد توطیه هم کوي. د کرملین ویان بیا دا څرګندونې طنزي بللې دي. او د پای خبر بیا دا چې لزبن کې د تاریخي فونیګولر له پټلۍ وتل 15 مړه او 18 نور ټپیان دي. د پرتګال په پلازمینه کې د ایلیوادور د ګلوریا فونیګولر له پټلۍ وتلې او یوې ودانۍ سره ټکر شوی چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په قربانیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي. چارواکو د پیښې لامل یو خلاص شوی کیبل بللی چې د ماښام 6 بجو پر مهال د ګڼې ګوڼې په وخت د واګون د کنټرول له لاسه وتلو سبب شوی. ښاروال کارلوس مویداس پیښه تراژیدي بللې او حکومت د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده. ایلیوادور د ګلوریا چې په 1850 کال کې پرانیستل شوی د لزبون د سیاحتي جاذبو له مهمو برخو ګڼل کیږي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سباني خپرونې د الله په امان.